اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال او فرمایل ابراهیم علیہ السلام فما خطبکم پس مقصد دستاسو ایها المرسلون اے را لګلی شوی فرشتو قالو دی اویل ان ارسلنا بشک مونږه را لګلی شوی یو الى قوم مجرمین د قوم مجرمانو طرف ته لنرسل عليهم د پاره د دې چې مونږ راولېګو په دی باندې حجارة من طین کانی من طین د خټینا یعنی ټیکری چې مونږ په دی باندې راولېګو کانی د ټیکرونه مسومتن نخدار کړی شي عند ربک په نزد ربستا للمسرفین د حدنا تیریدونکو د پاره فاخرجنا پسراويستل مونږه من هغه سوک کان فیها چیو هل تکی من المؤمنین د مؤمنانونا فما وجدنا پس اونمندل مونږه فیها په د غزای کې غیر بیتن سوا د یو کورنا من المسلمین د مسلمانانونا وترکنا فیها او پرخو د مونږه هلتا آیتن یونخه للذین د هغه کسانو د پاره یخافون العذاب الالم چې یریږي د عذاب دردناک نه وفي موسى او په قصه د موسی علیه السلام کې اذ ارسلناه یعنی د موسی علیه السلام په قصه کې هم نه خبرته ده اذ ارسلناه هر کله چې الیګلو مونږ دی الی فرعون د فرعون طرف ته بسلطان مبین په دلیل واضح سره فتولى پس د مخواړولو برکنه د خپل لخر سره وقال او وی ویل ساحر د جادوګر دی او مجنون یا مجنون دی فاخذناه پس اونیولو مونږ دلرا وجنوده او د لخکره فنبذناهم فی الیم بیا مونږ اوغرزول دوی په دریاب کې او هو ملیم او هغه ملامت کړی شوی هغه ملامت او یا د ملامتیا د ملامت کولو قابل وفي عاد او په قوم د عاد کې په واقعا د قوم د عاد کې هم نخدا اذ ارسلنا هر کله چې الیګل مونږه علیهم په دی باندې الريح العقيم سلی ببرکتا سلی بخیره ما تذرو چې نبی پر خودلو من شیء حسیز اتت علیه چې رابغل په هغه الا جعلته مگر قلوب هغه کرمیم ریزه ریزه وفي ثمود او په قوم د ثمود کې هم نخد عبرت اذ قیل لهم هر کله چې اویل شو دوی ته تمتعوا حتى حين فائدہ واخلې تر وخت مقرر پوري فعتوا عن امر ربهم ندي سرکشي وکړه د خپل رب د حکم نه فاخذتهم الصاعقه پس اوني ول دوی لرا تندر وهم ينظرون او دوی قتل فمستطاعوا پس دوی کې طاقت پاتې نشو من قیام د ادریدلو وما كانوا منتصرین او نو دی بدل اغستون کې وقوم نوح او هلاک کړي قوم د نوح علی السلام من قبل مخکې د دینا انهم كانوا قوما فاسقين بشکا ودي قوم نافرمانه والسماء بنيناها او اسمان جوړ کړي د مونږه بأيدن بخپل قوت سره بخپل دست قدرت وإنا لموسعون او بشک مونږه فراخي ورکون کیو والارض فرشناها او زمکا پس اوغړول مونږه دا فنعم الماهدون پس مونږه سخ غړون کیو ومن كل شيء او د هر یو سیزنا پیدا کړی دی مونږه زوجین جوړې لعلکم تذکرون د پاره د دې چې تاسو نصیحت قبول کړئ ففروا الى الله نو منډ اوه او تختید الله طرف ته لاړ شي د الله تبارک وتعالى طرف ته انی بشکا ز لکم استاسو د پاره منه د الله د طرفنا نذیر مبین يرون کې يم خکارا ولا تجعلوا مع الله او تاسو مقرر وي د الله سره الها اخر معبود بل انی لکم بشکا ز استاسو د پاره منه د طرفنا نذیر مبین يرون کې يم خکارا كذلك هم دغرن ما ات الذين ندر غلی هغه خلقو ته من قبلهم چړوان دی لدینو من رسول سوق پیغمبر الا قالوا مگر دوی بویل ساحر او مجنون چې دا جادوګر دی یا لیونه دی اتواصوا به آیا وصیت کړی دی دوی په دې سره
بل هم قوم طاغون بلکی دوی قوم دی سرکشا فتول عنهم پس تمخواړو د دوینا فما انت بملومن پس نه ته ملامت کړي شوی وذکر او تو نصیحت کوا فإن الذکرى پس بشک نصیحت تنفع المؤمنین خامخا فائدہ ورکي مؤمنانو ته وما خلقت الجن او ندی پیدا کړي ما پیریان والانس او انسانان الا ليعبدون مگر د دې د پاره چې زما عبادت وکي ما اريد منهم زنغوالم د دوینا من رزق حس روزی حس رزق وما اريد ان يطعمون او نزدا غوالم چې دوی طعام راکړي ماتا ان الله بشک الله تبارک وتعالى هو الرزاق دی رزق ورکونکې دی ذو القوه خاوند قوت المتين او ډیر غالب دی فإن للذین پس بشک د هغه کسانو د پاره ظلمو چې ظالمان دي شته د هغه د پاره ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم حسدا په مثل د حصې د مرګرو د دوی فلا یستعجلون نو دوی دي توندي اونکړي دوی دي په جلدی سره اونغواړي فویلن پس هلاکت للذین د هغه کسانو د پاره کفرو چې کافران دي می یومهم الذی د دې د هغه ورځنا یوعدون چې دوی سره وعده کولی شي سوره تور مکی سورت ته او پدې کې یو کم 50 آیتونه او دوه رکوګانی دي بسم الله الرحمن الرحیم والطور او قسم دې په کوه تور باندې و کتاب مستور او په یو کتاب لیکل شوی باندې فی رق منشور په کاغذ پرانستل شوی کې والبیت المعمور او قسم دې په کور آباد باندې والسقف المرفوع او قسم دې په چت اوچت کړي شوی باندې والبحر المسجور او قسم دې په دریاب المسجور ډکړې شوی باندې ان عذاب ربک لواقع بشک عذاب د ربستا خامخا واقع کیدونکې دی ماله نشته د دې د پاره من دافع سوق د فکون کې یوم تمور السماء په کوم ورځ بچي حرکت وکړي اسمان مورن په حرکت کولو سره وتسير الجبال او روان بشي غرونا سيرن پر روانېدلو سره فويلن پس هلاکت يومئذ په دغه ورځ باندې للمكذبين د دروغ نسبت کوونکو د پاره الذين هغه کسان هم في خوضن چې دی په فضول خبرو کې لګیا دي يلعبون او لوبي کوي يوم يدعون په هغه ورځ چې دوی به ور دککړي شي الى نار جهنم اور د جهنم ته دعن په دیک کولو سره او دا ورته ویل شي هذه النار التي دا هغه اور دی کنتم بها چې وای تاسو په هغه سره تکذبون چې دروغ مغنلو نسبت د دروغ مو ورته کولو افسحر هذا پس آیا دا جادو دی ام انتم لا تبصرون یا تاسو لیدل نکوي اسلوها داخل شي دیتا فاصبروا پس تاسو صبر کوي او لا تصبروا یا صبر مکوي سواء علیکم برابر د پتاسو باندې انما تجزونا خبر داده بلنه دا تجزونا بدل در کولی شي تاسو ته ما کنتم تعملون د هغه څه چې تاسو وکول ان المتقین فی جنات بشک پرهیزګاران به په جنتونو کې وي په باغونو کې و نعیم او په نعمتونو کې فاکهین خوشاله بوي بما په هغه څه آتاهم ربهم چې ورکل دوی ته رب د دوی ووقاهم او بچکل دوی ربهم رب د دوی عذاب الجحیم د عذاب د دوزخنا کلوا واشربوا خری او سکي هنیئا په مزه سره بما کنتم تعملون په بدلا د هغه سکه چې تاسو به کوم عملونه کول متکئینا تکیا لګونکي علا سرورن په تختونو باندې مصفوفتن په برابر غړېدلې په صفونو کې اچولې شوی وزوجناهم او مونږ به واده کړو دوی ته په نکاح کې به ورکو دوی ته بحور عین حور د غټو سترګو والا والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي وتبعتهم او دوی پیروي وکړه وتبعتهم او دوی پیروي وکړه د دوی پیروي وکړه ذریتهم د دوی اولاد بی ایمانن په حالت د ایمان کې الحقنا بهم نو مونږ به ملو کړو
بهم د دوی سره ذریتهم اولاد د دوی په جنت کې وما علتناهم او کم به نکړو مونږه من عملهم د عمل د دوینا من شیء حسیز کل امرئ هر یو کس بما کسبا په هغه چې د کم کسب کړي دی رهینن گیر دی وامددناهم او مونږ به رسو دوی ته بفاکهه میوه ولحم او غخه مما یشتهون د هغه سنا چې دوی غواړي یتنازعون فیها اخلی بد یوبلنا هل تکي کأسن پیاله د شرابو لا لغو فیها نبوی فضول خبر هلتا ولا تأسیم او نه د ګناکار ويطوف عليهم او چاپیر بغرزي دویتا غلمان لهم هلکان خدمتگزار د دوی د پاره کأنهم گویا کی دوی لؤلؤ مکنون ملغلری دی په پرده کې ساتل شوی واقبل بعضهم او مخامخ بشي بعض د دوینا على بعض نورو تا یتساءلون چې دوی به یو بل نه تپوسونه کوي قالو دوی بوای انا كنا قبل بشک ومونږه مخکې فی اهلنا د خپل کور والو په باره کې مشفقین یریدون کی فمن الله علینا پس احسان وکړو الله تبارک وتعالى په مونږه باندې ووقانا او بچی کړو مونږه عذاب السموم د عذاب د ګرمه هوانا انا كنا بشک ومونږه من قبل وړاندې لدینا ندعوه عبادت و مکولو ددو انه هو البر الرحیم بشک هم دی احسان کوونکې او رحم کوونکې دی فذکر پست نصیحت کوا فما انت پس نه تو بنعمت ربک په نعمت د رب خپل بکاهن نکاهن ولا مجنون او نلیونی ام یقولون آیا دوی وای شاعرون چې دی شاعر دی نتربص به انتظار کو مونږه پد ریب المنون د حوادثو د زمانو قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم تربصوا تاسو انتظار کوئ فإني معكم فزهم د تاسو سره من المتربصين د انتظار کوونکو نیم ام تأمرهم آیا حکم کوي دویتا احلامهم عقلون د دوی بهذا پدې خبره ام هم قوم طاغون یا دی دا قوم سرکشه ام یقولون یا دوی وای تقوله چې د خپل ځان نه دا قول کړی دی د خپل ځان نه دا قران جوړ کړی دی بل لا یؤمنون بلکې دوی ایمان نه لري فلیاتو پس دوی دی وروړي بحدیث مثله س کلام په مثل د دی ان کانوا صادقین ک چریوی دی رښتونی ام خلقو من غیر شیء آیا پیدا کړی شوی دی دوی من غیر شیء بغیر د څه پیدا کون کینا ام هم الخالقون یا دوی پخپلا پیدا کون کی دی ام خلق السماوات والارض آیا پیدا کړی دی دوی اسمانونه او زمکا بل لا یوقنون بلکې دوی یقین نکوي ام عندهم آیا شتدی دوی سرا خزائن ربک خزانه د ربستا ام هم المسيطرون یا دوی داروغان دی یا دوی حاکمان دی ام لهم آیاشتدی دوی سرا سلم درمپایا یستمعون فیه چی ووردی په هغه سرا یعنی اوریدل او کی دی په هغه باندې په خطلو سرا فلیات مستمعهم نورا دیوڑی اوریدل شوی د دوی اوریدون کی د دوی فلیات مستمعهم نورو دیوڑی اوریدون کی د دوی چې کم کس په دغه درمپای او خيږي او خبري اوري نو هغه دی راتللو کی رو دیړي بسلطان مبین دلیل خکارا ام له البنات آیا د پاره لونه دي ولکم البنون او استاسو د پاره زامن ام تسالهم اجرا آیا سوال کوي د دینا تغوال د دوینا س اجر فهم من مغرم ندوی د هغه د تاوان د وجنا مثقلون درنه شوی دي ام عندهم الغیب یا دوی سره د غیب علم دی فهم یكتبون پس دی لیکل کوي ام یریدون کیدن یا دوی غواړي س تدبیر فالذین کفروا پس هغه خلق چې کافران دي هم المکیدون هم دوی په تدبیر کې ګریدون کې دي ام لهم الہ آیاشتری د دوی د پاره څوک معبود غیر الله سوا د الله نه سبحان الله پاکی د الله لرا عما یشرکون د هغه سنا چې دوی شریکوي و ان يروا او کچری دوی اوینی
کسفا من السماء یو ټوکړه د اسماننا ساقطن را پریوتون کې یقولون دوی به وایي سحاب مرکوم چې دا خو وریز دا قط په قط باندې فذرهم پس پریک د دوی حتی یلاقو تر دوی چې دی ملاقات وکړي یومهم الذی د دوی د ورځې هغه ورځې سره فيه یصعقون چې په هغه کې به دوی به هوش کړي شي یوم په داسې ورځ لا یغنی عنهم چې لري به نکړي د دوی نه کیدهم مکر د دوی شیئا سیز ولا هم ينصرون او نبد دوی مدد وکړي شي وان للذین او بشکا د هغه کسانو د پاره ظلمو چې ظلم یې کړی دی عذابا عذاب دی دون ذالک د دین علاوه ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوینا لا يعلمون نپوهیږي واصبر لحكم ربك او صبر کوا په حکم د رب خپل فانك پس بشکاتو باعیننا زمون د سترګو د وړاندې وسبح بحمد ربك او تسبیح کوا په حمد رب خپل باندې حين تقوم پکم وخت کې چې تپاسه ومن الليل او پشپکهم فسبحه پاکی بیان وددو وادبار النجوم او رستو د غایبېدو د ډوبېدو د ستورونه سوره نجم مکی سورت ته او پدې کې 2 آیتونه او 3 رکوګانی دي بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوا قسم دې پستوري باندې هر کله چې خکته پریوزي یا کله چې ډوبېږي ما ضل صاحبكم ند بیلارې تاسو مرګري و ما غوا او نه لار غلطه کړی دا وما ينطق عن الهوى او دې خبر نه کوي د خپل خواهش نفسانی نه ان هو ند دا نور سو الا وحي مگر وحي یوحا چې دی ته وحي کولی شي علمه خودل دتا شدید القوا د ډیرو قوتونو خاون ذو مرتين چې ډیر طاقتور دی فاستوا بیا هغه قائم شو هغه برابر شو یا هغه توجه او فرمایلا وهو بالافق الاعلى او هغه په کنارا اوچته د اسمان وو ثم دنا بیا نږدې شو فتدلى نو خطراغي فکان قاب قوسین بیا شو په اندازا د 2 کمانونو او ادنا یا د دینهم کم فاوحى نو د وحی وکړه الی عبده خپل بنده طرف ته ما اوحى هغه چې د وحی وکړه ما کذب الفؤاد ندی دروغ ویل زړه ما را سی چې اولیدل افتمارونه نو آیا جګړه کوي تاسو د سره علا ما یرا په هغه سوچ دی ویني ولقد رآه او بشک د اولیدلو دغه نزلتن اخرى په یوزل بل سرا عند سدرة المنتهى په خوا د بیری د اخیری حد د سدرة المنتهى یعنی په خوا د بیری د اخیری حد عندها چې د دې سره دی جنت المأوا اذ یغشى السدرة کله چې خوریدو په بیره باندې ما یغشا هغه چې خوریدو ما زاغ البصر نکګې شو سترګې و ما طغى او نه د حدنا تیرې شوې لقد را بشک د اولیدلې من آیات ربه د خپل رب نخي الکبرى غټي غټي افرأيتم اللات والعزى آیا کتلی دی تاسو لات او عزاتا و منات الثالثه الاخرى او منات الثالثه الاخرى چې دریم دی بل الکم الذکر آیا تاسو د پاره هلکان دی وله الانثى او د الله د پاره جنکی دی لونه دی تلک اذن قسمت دا خو په دغه وخت کې تقسیم دی دوی ظالمانه ان هي الا اسماء ندی دا مگر نمونه سمیتموها چې اخودلی دی تاسو انتم تاسو و آباؤکم او پلارانو تاسو ما انزل الله بها چې ند نازل کړي الله تعالی په دې سره من سلطان دلیل ان يتبعون دوی پیروي نه کوي الا الظن مگر د ګمان وما تهوى الانفس او د هغه سوچ غواړي نفس ولقد جاءهم او خامخا په تحقیق سره راغلي دي دوی ته من ربهم د خپل رب د جانبنا الهدى هدایت
ام للانسان آیا د انسان د پاره دی ما تمنا هغه سوچ دی ارزو کوي فلله الاخرته نو پس د الله د پاره اخرت هم دی والاولى او دنیا هم وکم من ملکن او سمر فرشتي دي فی السماوات په اسمانونو کې لا تغني شفاعتهم چې لري بن کی شفاعت د دوی شیئا حسهم الا من بعد مگر پس د هغه سنا ان یاذن الله چې حکم ورکړي الله تبارک وتعالى لمن د پاره د هغه چا یشاء چې دی اوغواړي ويرضى او خوښي ان الذين بشک هغه کسان لا يؤمنون بالاخره چې دوی ایمان نه لري په اخرت باندې ليسمون الملائکه دوی نمونک دی په فرشتو باندې تسمیه الانثى نمونه د زنانو وما لهم او نشته دی دوی ته به په دې سره من علم علم ان يتبعون دوی پیروي نه کوي الا الظن مگر د وهم وان الظن او بشک وهم لا يغني نشلر کوله من الحق د حق په مقابله کې شيئا حسيز یا وان الظن او بشک وهم لا يغني پکار ناراضي من الحق په مقابله د حق شيئا د حس هم فاعرض پس مخواړه عمن تولى د هغه چانا چې مخواړوي عن ذکرنا زمونږ د ذکرنا ولم يرد او نغواړي الا الحیات الدنیا سوا د جون د دنیا نه ذالک مبلغهم دار سعید د دوی من العلم د علمنا ان ربک بشک ربستا هو اعلم هغه خپويږي بمن ضل عن سبيله په هغه چا چې بیلارې شو د دلارنا وهو اعلم او هغه خپوه دی بمن اهتدى په هغه چا چې لار یې اومندله ولله او د الله د پاره دی ما فی السماوات هغه سوچ په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغه سوچ په زمکه کې دی لیجزی الذین د پاره د دی چې بدلور کی هغه کسانو ته اساءو چې بدیه کړي دا بما عملو د دوی د عملونو په بدله کې ويجزي الذين او جزا ورکی هغه کسانو ته احسنو چې نیکی کړي دا بالحسنا په بدلا د دې د خ عمل کې په بدلا د دې د خ حسلت کې الذين هغه کسان یجتنبون چې ځان ساتي کبائر الاثم د لوی ګناهونو والفواحش او د بحیاینا الا لما سوا د وړو ګناهونو ان ربک بشک ربستا واسع المغفرة فراخ مغفرت ولدي هو اعلم بكم هغه خپوه دی پتاسو اذ انشأکم هر کلا چې دی پیدا کړی تاسو من الارض د زمکینا و اذ انتم او هر کلا چې وای تاسو اجنه ماشومان فی بطون امهاتکم په ګیډو د میندو خپلو کې فلا تزکو انفسکم پستا سو پاک مګنه ځانونه خپل هو اعلم هغه ډیر په هده بمن اتقى په هغه چا باندې چې پرهیزګاری وکړه افرایت الذی آیات کتلی دی الذی هغه کستا تولى چې مخی واړولو واعطى قليلا او وريکلو لګمال واکدا او بندکو لا سراخ کلو عنده علم الغیب آیا د سر علم غیب دی فهو یرا چې دی ګوري ام لم ينبأ آیا د خبر نه دی رسیدلې بما فی صحف موسی د هغه خبرو چې په صحیفو د موسی علی السلام کې دي و ابراهیم الذي او د ابراهیم علیه السلام الذي هغه وفا چې پوره کړل خپل وعده الله تزرو چې نب اوچتوي وازرتن سوق وزن اوچتونکې پیټي اوچتونکې وزر اخرى پیټي د بلکس وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ او دا چې نشته د انسان د پاره الا ما سعى مگر هغه څه چې د کوشش وکړو وان سعيه او دا چې کوشش د دبا سوف يرى ډیر ضرب وکتلی شي ثم يجزاه بیا به جزا ورکړي شي دته الجزاء الاوفى جزا پورا وان الى ربك او دا چې ستاد رب طرف ته المنتهى د ټولو رسیدل دي وانه هو اضحك او دا چې هم دی خندوي او ابکا او جړوي وانه هو اماتا او بشک هم دی
اماتا مړ کول کوي و احیا او ژوندۍ کول کوي وانه او هم دی خلق الزوجین الذکر والانثى پیدا کړل جوړه د نر او د ماده من نطفتن د یوې نطفینا اذا تمنا هر کله چې واچول شي یعنی واچول شي په رحم کې وان علیه النشأه او دا چې هم د پزیمه باندې دي النشأه الاخرى په بلزل پیدا کول وانه هو او بشک هم دی اغنا غنی کول کوي واقنا او دولت ور کوي وانه هو رب الشعراء او هم دی رب د شعراء ستوري وانه اهلك او هم د هلاك عادن الاولى عادیان قوم د عادیان ډومبني وثمود او سمودیان فما ابقى پس باقی پر نه خودل وقوم نوح او هلاك کړو قوم د نوح علیه السلام من قبل وړاندې د دینا انهم كانوا بشک ودوی هم ازلما دوی زیاد ظالمان و اطغى او زیاد سرکشا والمؤتفقه او الټکیدون کی کلی احوا راوی غرزول فغشاها پس پټ یکړل ما غشا هغه سو چې پټ یکړل فبأي آلاء ربک پس پکم کم نعمت د خپل رب تتمارا تشکوي هذا نذير دا یو يرون کې دی من النذر الاولى د ډومبنو يرون کو نا ازفتل ازفتو نزدې راغي نزدې راتلون کې ليس لها چې نشته دی د دې من دون الله د الله نه سوا کاشفتون سوق لري کون کې افمن هذا الحديث پس آیا د دې خبرې نه دوی افمن هذا الحديث آیا د دې خبرې نه تعجبون تاسو تعجب کوئ وتضحكون او تاسو خاندئ ولا تبكون او تاسو نه جاړئ وانتم سامدون او تاسو غافلئ فاسجدوا لله پس سجده کوئ الله تبارک وتعالى ته واعبدوا او عبادت کوئ. سوره قمر مکی سورت ته او پدې کې 55 آیتونه او 3 رکوګانی دي. بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة نزدې راغی قیامت وانشق القمر او اوچودل سپوږمۍ وإن يروا آية او کچری اویني دوی نخا يعرضون دوی مخ اړوي ويقولوا او واي سحر مستمر چې دا جادو دی د همیشه نه را روان وکذبوا او دوی نسبت د دروغ کړو وتبعوا اهواءهم او تابعداري کړو د خواهشات خپلو وکل امر او د هر کار د پاره مستقر یو وخت مقرر دی ولقد جاءهم او خامخ په تحقیق سره راغلی دوی ته من الانباء خبرونه ما فيه په هغه خبرونو کې ما هغه خبرونه فيه چې په هغه کې مزدجر عبرت حکمت بالغه حکمت پورا فما تغن النذر پس نور کوي فائدہ يرون کی فتولى عنهم پس مخواله ود دوینا یوم يدعو الداعي پکم ورس چی راوبلی ربلون کی الى شيء نکر د یوسیز ناخوخه طرف ته خشعن ابصارهم کتکړي به وي سترګې خپلې یخرجون من الاجداث دوی براوزی د قبرونو نا کانهم جراد گویا کې دا مولخان دي منتشر خارشوي مهطعين منډه بوهي دوی منډه وهون کې به ال الداعي طرف د بلون کی تا یقول الكافرون وایب کافران هذا يوم عسر دا ورځ ډیره سخته ده کذبت قبلهم نسبت د دروغ کړو قوم نوح قوم د نوح علی السلام کذبت قبلهم نسبت د دروغ کړو مخکې د دوینا قوم نوح قوم د نوح علی السلام فكذبوا عبدنا پس دی نسبت د دروغ او کو زمونږ بندتا وقالو او دوی ویل مجنون دا دیوانه دی وازدجر او سخت خبر ورته وکړې شوې فدعا ربه پس د اوبل خپل رب انی مغلوب چې مغلوب یما فانتصر پس بدل واخلا ففتحنا ابواب السماء پس پرانستلی مونږه دروازې د اسمان بما ان په ابو سرا
منهمرن چې ډېرې راتویدونکې وي وفجرنا الارض او روان کړلې مونږ د ځمکې نه عیونا چینې فالتقى الماء بیا جمع شوي اوبه على امر په یو خبره قد قدر چې مقدر شوی و وحملناه او سور کو مونږه دی على ذات الواح په کشته کې ذات الواحن چې د تختو والا و دسور او میخونو والا و تجري باعيننا روانه بوا باعيننا زمونږ د سترګو په وړاندې جزاء د پاره د جزا ورکولو لمن کان کفر هغه چاته د کم نه چې انکار شوی وو ولقد ترکناها او خامخه په تحقیق سره پرې خو د لمونګه دا آیتن یو نخه فهل من مدکر نو آیاشت سوک نصیحت اغستون کې فکیف کان عذابی پس سرنګ یو زما عذاب و نذور او زما يرول ولقد او خامخه په تحقیق سره یسرنا القرآن مونږه آسان کړی دی قرآن مجید للذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر نو آیاشت د سوک نصیحت قبلون کې کذبت عاد نسبت د دروغ کړو قوم د عاد فكيف كان عذابي پس سرنګ یو عذاب زما و نذر او يرول زما ان ارسلنا عليهم بشک مونږ لګلې و په دی باندې ريحا صرصرا سلی سختا فی یوم نحسن پورز کې د سپيري مستمرن همیشه تنزع الناس روخکلی خلق کأنهم گویا کی دوی اعجاز نخلن تنیدی د قجورو منقعرن د بیخنا راوتلی فکیف کان عذابی ونذر سرنګ زما عذاب او زما يرول ولقد يسرنا القرآن او خامخه په تحقیق سره آسان کړی دی مونږ قران کریم للذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر نو آیاشت سوک نصیحت قبلون کې کذبت ثمود نسبت د دروغ کړو سمودیانو بالنذر يرون کو تا پیغمبرانو تا فقالوا نپس دوی ویلو ابشرا منا آیا یو انسان زمونګنا یو سړی زمونګنا واحدا یو دی نتبعه مونږ پیرویو کو ددو ان اذن نو بشک مونږ په دغه وخت کې لفی ضلال خامخه په گمراهی کې بيو وسعر او په لیونتوب کې القي الذکر آیا نازل شوی د پد باندې وحی آیا ورکړی شوی د ذکر علیه پد باندې من بیننا زمون پمینس کې بل هو کذاب اشر بلکې د ډیر دروغجن او ځان پسند دی یا بل هو کذاب د ډیر دروغجن دی اشر او د ځان نه خبرې کوونکې دی لافي وهونکې دی سيعلمون غدا زرد چې دی تبا پوهشي دی تبا علم وشي دی بډیر زر پوهشي غدن سباتا منل کذاب الاشر چې سوق دی دروغجن او خود پسنده یا لافي وهونکې ان مرسل الناقه بشک مونږه را لګون کیو د اوخلرا فتنه لهم چې د دوی ازمیخ بوي فرتقبهم پس انتظار کو د دوی واستبر او صبر کوا ونبئهم او خبر ورکړه دوی ته ان الماء چې بشک اوبو قسمتم بینهم تقسیم شوی دی د دوی پمینس کې کل شربن هر یو د پاره د اوبو نمبر دی محتضر حاضری دل دی هر یو د اوبو په وار باندې محتضر حاضری دل دی با محاوره معنی پیداسي شي چې کل شرب محتضر هر یو با د خپل اوبو په نمبر باندې حاضر وي فنادو پس आवाज وکړو دی صاحبهم خپل مرګری ته فتعاطى نو د لاس واچولو فعقر پس زخمی کړلا فكيف كان عذابي پس سرنګو زما عذاب ونذر او يرول زما ان ارسلنا عليهم بشک مونږه اولېګل په دوی باندې صيحه واحده یوچغه فکانو نو پس شل دی كهشيم المحتضر پشانت د بوسو د چوري پشانت د بوسو د ریګ المحتضر د شپول جوړون کی د شپول د ریګ پشانتي ریګ چې دینو د دینه جوړ شو ولقد يسرنا القرآن او بشک مونږه آسان کړی دی د قران کریم لذکر د پاره د نصیحت
فهل من مدکر نو آیاشتد سوک نصیحت قبلون کې کذبت قوم لوط دروغ نسبت کړو قوم د لوط علیہ السلام بالنذر يرون کو تا یعنی پیغمبرانو تا ان ارسلنا علیہم بشک مونږه اولې گله په دوی باندې حاسبن د کانو سیلې د کانو باران الا آل لوط سوا د لوط علیہ السلام د کور والونا نجیناهم مونږ نجات ورک دوی ته بسحرن په وخت د سحر کې نعمتا من عندنا په مهرباني سره د خپل جانبنا کذالک هم دغشان نجزی من شکر مونږ بدل ورکو هغه چاته چې شکر کوي ولقد انذرهم او بشک د اویر ولدوی بطشتنا زمون د نیولونا فتمارو نو دوی شک وکړو بالنذر په يرولو کې ولقد راودوه او دوی لدن اوغختل عن ضيفه د ملمانو په غلط نظر باندې په بد نیت باندې اوغختل ولقد راودوه او په تحقیق سره دوی په بد نیت باندې اوغختل عن ضيفه د ملمانو فطمسنا اعینهم نمونګړندې کړلې سترګې د دوی فذوقوا عذابي پس اوسکه زما عذاب ونذر او زما يرول ولقد صبحهم او بشکا صبحهم د سحر په دوی باندې را پریوتل د سحر په دوی باندې را پریوتلو بکرتن وختی عذاب مستقر عذاب دائمی فذوقوا پس اوسکه عذابی زما عذاب ونذر او زما يرول ولقد يسرنا القرآن او خامخ په تحقیق سره آسان کړی دی مونږه قران کریم للذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر نو آیشتسوک نصیحت قبلون کې ولقد جاء او خامخ په تحقیق سره راغلیو آل فرعون آل د فرعون تا قوم د فرعون تا النذر يرون کی یعنی پیغمبران کذبوا دی نسبت د دروغ کړو به آیاتنا كلها زمونږ ټولو نه خطا فاخذناهم پس اونی والمونږ دوی اخذ عزیز مقتدر پشان د نیولو د غالب او د قدرت والا اکفارکم آیا کافران ستاسو خیر من اولائکم غردی د دی خلقنا ام لکم براءت یا ستاسو د پارا خلاصی لیکل شوی دی فی الزبر په کتابونو کې ام یقولون یا دوی وای نحن جميع منتصر مونږه یو ټولی انتقام اغستون کې سيهزم الجمع ډیر ضربه ماتي ورکړي شي د جماعت ته ويولون او وبګرزوي دوی الدبر شاګانه بل الساعه موعدهم بلکې قیامت د دوی د وعده وخت والساعه ادها او قیامت ډیر سخت او امر او ډیر تریخته ان المجرمین بشک مجرمان فی ضلال په گمراهی کې وسعر او په بیعقلی کې دي یوم یسحبون په کوم ورځ به چې دوی راخ کلی شي فنار په اور کې علی وجوههم په مخونو د دوی او دا به ورته ویل شي ذوقوا مس سقرن اوسکه تاسو لاس رسول د دوزخ ته ان کل شیء بشک هر یو سیز خلقناه پیدا کړی دی مونږ بقدرن په یو اندازا وما امرنا او نه دی حکم زمونږه الا واحده مگر یو کلمح بالبصر پشان د رب دسترګي ولقد اهلكنا او بشک هلاک کړي دي ولقد او خامخه په تحقیق سره اهلكنا هلاک کړي دي مونږه اشیاعکم دلستاسو یعنی ډلې پشان ته دستاسو فهل من مدکر پس آیاشت دې سوک نصیحت قبلون کې وکل شیء او هر یو سیز فعلوه چې دوی کړي وي فی الزبر په عملنامه کې موجود دی وکل صغیر او هر یو وړوکی و کبیرن او لوی کار مستطر لیکل شوی دی ان المتقین بشک پرهیزګاران با فی جناتن په باغونو کې وی و نهرن او په نهرونو کې وی فی مقعد صدقن په ځای رښتینه کې عند ملیک مقتدر په نزد د بادشاه داسې بادشاه چې د قدرتونو خاوند دی سوره رحمان مدنی صورت ته او پدې کې دوکم اتیا اتویا آیتونه 78 آیتونه او 3 رکوګانی دي
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الله تبارک وتعالى رحمان دی، ډیر مهربان دی، بخون کې دی، رحم کوون کې دی، عام مهربان دی، خاص مهربان دی. علم القرآن اخذلو د قرآن، خلق الانسان د پیدا کړلو انسان، علمه البیان او خذل د توینا، الشمس والقمر نور او سپوږمۍ بحسبان په یو حساب کې دي، روان دي په یو حساب کې یا پابندي د یو حساب. والنجم والشجر او بوټي او اونې یسجدان سجدي کوي. والسماء رفعها او اسمان د اوچت کړو دی لرا. ووضع الميزان او د کې خودل تله. الله تطغوا دا چې تاسو زیاتې مکوي فی المیزان په تله کې. واقیموا الوزن او قائم کړئ وزن بالقسط په انصاف سره. ولا تخسروا الميزان او کمی مکوي په تله کې. والارض وضعها او زمکه د اغړه ولا للانام د پاره د مخلوق. فيها فاکهه پدې کې میوي دي. والنخل او اون د کجورو دي. ذات الاکمام د غلافونو والا. والحب او غلدا ذو العصف د بوسو والا. والریحان او د خوشبودار ګلونه. والریحان او خوشبويه ګلونه. فبأي آلاء ربكما پس کم نعمتونه ربکما د خپل رب تاسو دواړه تکذبان دروغ غنئ. ربکما کې کوما لفظ دی، د دینه مراد دوه کسان دي. د عربي ګرامر لحاظ سره دا د دوه کسانو د تسنیه ضمیر دی، د مخاطب د دینه مراد پیریان او انسانان دي. فبأي آلاء پس کم نعمتونه ربکما د رب تاسو د دواړو یعنی د جناتو او د انسانانو تکذبان تاسو به دروغ غنئ. فبأي آلاء ربکما پس کم نعمتونه د خپل رب تکذبان تاسو دروغ غنئ. خلق الانسان د پیدا کړلو انسان من صلصال د اوچ خټینا کل فخار پشان د ټیکری. وخلق الجان او د پیدا کړل پیریان من مارج من نار د شغلې د اورنا. فبأي آلاء پس کم نعمتونه ربکما د خپل رب تکذبان تاسو دروغ غنئ. رب المشرقین رب دی د دواړو مشرقونو. ورب المغربین او رب دی د دواړو مغربونو. فبأي آلاء نو کم نعمتونه ربکما د خپل رب تاسو تکذبان دروغ غنئ. مرج البحرین د جاری کړل دو دریابونه، د اوبیول دو دریابونه. یلتقیان چې جمع شي دواړه. بینهما برزخون د دې دواړو ترمنځ پرده ده، داسې پرده لا یبغیانی چې دی یو بل باندې نه ور یوځي کیږي، یو بل باندې نه ور تیریږي. فبأي آلاء ربکما پس کم نعمتونه د خپل رب تکذبان تاسو دروغ غنئ. یخرج منهما راوزی د دې دواړو نه اللؤلؤ والمرجان ملغلر او مرجان. فبأي آلاء ربکما پس کم نعمتونه د خپل رب تکذبان تاسو دروغ غنئ. وله الجوار المنشآت او هم د دې کشته المنشآت اوچته ولاړې فی البحر په دریاب کې کل اعلام پشان د غرونو. فبأي آلاء ربکما پس کم نعمتونه د خپل رب تکذبان تاسو دروغ غنئ. کل من علیها هر څوک چې په دې باندې دی، په دې ځمکه باندې دی، فانی کیدونکې دی. ويبقى او باقی به پاتې کیږي وجه ربک مخ د ربستا یعنی ذات ربستا ذو الجلال والاکرام چې د لوی شان او د عظمت خاوند دی. فبأي آلاء ربکما پس کم نعمتونه د خپل رب تاسو تکذبان دروغ غنئ. یسألوه سوال کوي ددنا من فی السماوات هغه څوک چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې. کل یوم هر ورځ هو فی شأن دی په یو نوې شان کې دی. فبأي آلاء ربکما تکذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ.
سنفرغ لكم مونږ به ډیر زر متوجه شو لکم ستاسو د پاره ایها الثقلان ای پیریانو او انسانانو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ یا معشر الجن ای ډلې د پیریانو والانس او د انسانانو ان استطعتم کچری تاسو وسرسی ان تنفذوا دا چې بهر لاړ شي من اقطار السماوات د غاړونه د اسمانونو والارض او د زمکه فنفذوا نؤذي لا تنفذون بهر تبلال نشي الا بسلطان مگر په زور سره فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ یرسلو علی گلی بشی علیکما پتاسو باندې شواظ من نارن شغلی د اور ونحاس او لوگی فلا تنتصران نو پس مقابله بنشه کولی تاسو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ فاذا انشقت السماء بیا هر کلا چې اوچوي اسمان چې اوشلېږي اسمان فکانت وردتن کالدهان نشیب سور پشان د سری سرمنی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پس کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ فيومئذ پس پدغه ورځ با لا يسأل سوال نشي کولی عن ذنبه د ګناه په حق لا انس ولا جان ند انسان او ند پیرینا فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ يعرف المجرمون په جندل بشي مجرمان بسیماهم په مخونو د دوی په نخو د دوی یا په مخونو د دوی فيؤخذو نو پس نیولې بشي دوی بالنواسی د ویختو د تندینا والاقدام او د قدمونو نه فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ هذه جهنم التي دا هغه دوزخ ته يكذب بها چې دروغ بغړلو نسبت د دروغ بکولو بها دیتا المجرمون مجرمانو يطوفون بينها دوی بچار چا پیر ګرځي پمینز د دې کې وبين حميم آنن او پمینز د یشیدلو ابو کې او پمینز د تودو یشیدلو ابو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پس کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ ولمن خاف مقام ربه او ولمن او د هغه چا د پاره خاف چې یریږي مقام ربه د ادریدلو د خپل رب وړاندې جنتان دو باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ ذوات افنان د ډیرو خاخونو والدي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ فيهما عينان تجريان پدې دواړو کې دو چینی دي تجریان چې بهيږي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ فيهما من كل فاكهه پدې دواړو کې با من كل فاكهه د هر میوه زوجان دو قسموي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ متکئینا تکیا لګونکی علی فرشن په فرشونو باندې بطائنها چې استر د حغیبا من استبرقن د پیړو رخموي وجنل جنتین او میوه د دواړو باغونو دان نږدې بوي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ فيهن قاصرات الطرف پدې کې به خزي وي داسې خزي قاصرات الطرف چې خکته ساتون کې به نظر لرا سترګې خکته ساتون کې به وي لم يتمثهن چې دوی ته بلاس نوي وړي انسان یو انسان قبلهم مخکد دینا ولا جان او نا پیری فبأي آلاء ربكما نو پس کم نعمتونه د خپل رب تاسو تکذبان دروغ غنئ کأنهن الياقوت والمرجان گویا کې دغه زنانا یاقوت او مرجان دي
فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ. هل جزاء الاحسان ند جزاء د نیکی الا الاحسان مگر احسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ. ومن دونهما جنتان او د دې دواړو نه علاوه دو نور باغونه دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ. مدهامتان دواړه باغونه با تکشنوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ. فيهما عينان نضاختان په دې دواړو کې با عینان چینی وي نضاختان را خټ کیدونکې. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ. فيهما فاکهة په دې دواړو کې با میوې وي ونخل او کجور ورمان او انار بوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ. فيهن خيرات حسان په دې کې با غورا خزيوي حسان خیستبوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ. حور مقصورات في الخيام حور دی محفوظ کړي شوی په خیمو کې. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ. لم یتمثهن انس دوی تبلاس نوی وړي یو بنی آدم قبلهم مخکې د دوینا ولا جان او نا یو پیری. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دروغ غنئ. متکئینا تکیاب لګولي وی دوی علی رفرفن په بالښتونو خضرن شنو باندې وعبقري حسان او په فرشونو خایستا یا په صوفو خایستا. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم نعمتونه د خپل رب تاسو دواړه دروغ غنئ. تبارک اسم ربک برکت والا دی نوم د ربستا ذل جلال والاکرام چې خاوند لوی شان او د عظمت دی. سوره واقعه مکی سورت ته او پدې کې شپږ نوي آیتونه او درې رکوګانی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه هر کله چې واقع شي واقع کیدونکې هر کله چې واقع شي واقع کیدونکې یعنی هر کله چې راشي قیامت واقع کیدونکې نه مراد قیامت. ليس لوقعتها نشته دی په واقع کېدو د دې کې کاذبه دروغ خافضتن کتکون کې دی رافعتن اوچتون کې دی سوک بخکت کی او سوک ببره کی. اذا رجت الارض هر کله چې اوخذول شي زمکا رجن په سخت خوځولو سره په سخت زلزلې سره. وبست الجبال او ریزره زبکړي شي غرونه بسن پر ریزره زکولو سره. فکانت نشبا هباء منبثا دولا خورا الوتی دوڑا خورا کړی شوی. وکنتم ازواجا ثلاثه او شیب تاسو قسمونه درې. فاصحاب المیمنه نو خلاص والا ما اصحاب المیمنه سخدی خلاص والا. واصحاب المشأمه او غسلاس والا ما اصحاب المشأمه سبدی غسلاس والا. والسابقون السابقون او کم چلوان دي تلون کی دي السابقون هم هغه لوان دي تلون کی دي. اولئک المقربون دا خلق الله ته نږدې دي. فی جنات النعیم په باغونو د نعمت کې بوي. ثلة من الاولین ډیر بوي د پخوانو خلقونه. وقلیل من الاخرین او لږ بوي د رستنو خلقونه. علی سرور موضونة په تختونو بناسوي. علی سرور په تختونو بوي موضونة د سرو زرو بڼلې شوی. متکئین علیها تکیا وهن کی بی په هغه باندې متقابلین یو بلتا مخامخ. یطوف علیهم ګرځي بغیر چا پیر په دوی باندې ولدان مخلدون
ولدان خادمان مخلدون همیشه ځوانان باکواب و اباریقا په ګلاسونو او جګونو وکأس من معین او په جامونو د صفا شرابو لا يصدعون عنها نبا د سر درد راځي د هغې د وجنا ولا ينزفون او نبا دوی باندې مستی راځي نبا په عقل باندې تیار راځي وفاکهه او میوه مما يتخيرون د هغه سنا چې دوی غواړي ولحم طير او غوخه د مارغانو مما يشتهون د هغه نه چې دوی به خوخوي وحور عين او حور د غټو سترګو والا كامثال اللؤلؤ المكنون پشان د ملغلرو پټو ساتل شوو جزاء بما كانوا يعملون بدله د هغه صدا چې دوی بکول لا يسمعون فيها دوی بنوري په جنت کې لغوا ولا تأثيما فضول خبره ولا تأثيما او ند گناه خبره الا قيلا مگر وینا سلاما سلاما سلام سلام واصحاب اليمين او د خلاص خاوندان ما اصحاب اليمين سخبوي د خلاص خاوندان فی صدر مخدود په بیرو به ازغو کې بوي وطلح مندود او کېلي قط پقط وظل ممدود او په سوري اوګد کې وماء مسكوب او په اوبو راړول شو کې په اوبو بهیدون کې وفاکهه کثیره او په میوه ډیرو کې لا مقطوعه چې نب ختمیږي ولا ممنوعه او نبا منیکیږي وفرش مرفوعه او په فرشونو او چتکړې شو کې ان انشأناهن بشک مونږه پیدا کړلې دا هوره انشاء په خاص انداز سره په خاص پیدا کولو سره فجعلناهن ابکارا بیا جوړ کړې مونږه دا پیغلې عربا اطرابا محبوب اطرابا او همزول لاصحاب اليمين د پارا د خلاص د خاوندانو ثلة من الاولين دویبا ډیر وی د پخوانو خلقنا وثلة من الاخرين او ډیر بوي د رستنو خلقنا واصحاب الشمال او د غسلاس خاوندان ما اصحاب الشمال سمر بدی د غسلاس خاوندان فی سموم وحمیم په ګرمو بادونو کې او په یشیدلو اوبو کې بوي وظل من يحموم او په سوري د تور لوګي کې بوي لا باردن چې نه به یخوي ولا کریم او نه به د عزت وي نه بزلو خوشالوي انهم بشک دوی کانو قبل ذالک وول واندې د دینا مترفینا خوشاله وکانو یصرون او دی بزد کولو علی الحنس العظیم په لوی ګنا وکانو یقولون او دی ویل اذا متنا وكنا ترابا آیا هر کلا چې مونږ مړ شو وكنا ترابا او شو مونږ خوره وعظاما او اډوکی ائنا لمبعوثون نو آیا مونږ به دوباره را پاسولی شو او آباؤنا الاولون آیا زمونږ پخوانی پلاران او نیکونه هم قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان الاولین والآخرین چې او بشک اولنی هم او رستنی هم لمجموعون ضرور با جمع کولی شي الی میقات یوم معلوم په مقرره وخت د یوې ورځې معلومه ثم انکم بیا بشک تاسو ایها الضالون المکذبون اے گمراهانو او د دروغ نسبت کوونکو لآکلون خامخا خریب تاسو من شجر من زقوم د اونې د زقومنا فمالئون منها نو ډکوي به د هغینا البطون خېټه فشاربون علیه بیا بسکی په هغه باندې من الحمیم یشیدلی اوبو فشاربون نو سکی بدوی شرب الهیم پشانتا د سکلو د اوختګي هاذا نزلهم دا بدوی مل مستیاوی یوم الدین پورز د جزا نحن خلقناکم مونږ پیدا کړی تاسو فلولا تصدقون پس ول تاسو تصدیق نکوي افرایتم آیا وینه تاسو ما تمنون هغه څه چې تاسو یې تویوي
یعنی کوم منی چې تاسو تو یوي انتم تخلقونه آیا تاسو پیدا کوي هغه ام نحن الخالقون یا مونږ پیدا کوونکی یو نحنو قدرنا مونږ مقرر کړی دی بینکم الموت تاسو په مینس کې مرګ وما نحن او نیو مونږه بمسبوقین عاجز کړی شوی علی ان نبدل امثالکم د دې خبرنا چې بدل کو مونږه امثالکم تاسو په شانته مثالونه د تاسو یعنی تاسو په شان نور خلق وننشئکم او مونږه پیدا کړو تاسو فيما په داسې صورت کې لا تعلمون چې تاسو نه پیژنئ ولقد علمتم النشأة الاولى او بشک پیژنئ تاسو النشأة الاولى لمبني پیدائش فلولا تذكرون نو بیا ولې تاسو غور نکوي ولې تاسو نصیحت نه قبلوي افرأيتم ما تحرسون آیا کتلی دی تاسو هغه ستا تحرسون چې تاسو یې کوي انتم تزرعونه آیا تاسو را زرغونوي هغه لرا ام نحن الزارعون یا مونږه را زرغونون کیو لو نشاء کچری اوغاړو مونږه لجعلناه حطاما نکړو مونږه دا ریزه ریزه فظلتم نو پس شیب تاسو تفکهون حیران پاتې شوی ان لمغرمون بشک مونږه پتاوان کې پریوتلو بل نحن محرومون بلکې مونږه یو بد نصیبه افرأيتم آیا کتلی دی تاسو الماء الذي هغه ابوتا تشربون چې تاسو اسکه انتم انزلتموه آیا تاسو نازل کړي دي دا من المزن د وریزنا ام نحن المنزلون یا مونږه را نازلون کیو مونږه را وستون کیو لو نشاء کچری مونږه اوغاړو جعلناه اجاجا نکړو مونږه دلاره ترخي فلولا تشکرون نو تاسو ولې شکر نکوي افرأيتم آیا لیدلی دی تاسو کتلی دی تاسو النار التي هغه اورتا تورونا چې تاسو بلوي انتم انشأتم آیا تاسو پیدا کړی دا شجرتها اون د هغه ام نحن المنشئون یا مونږه پیدا کوونکیو نحن جعلناها مونږه جوړ کړو دا تذکرتا نصیحت و متاعا او فیدا للمقوین د پاره د مسافرو فسبح پس پاکی بیانوا بسم ربک العظیم پنوم د رب خپل چې لوی شان والده فلا اقسم پس قسم خرما عموما د اقسمو نمخ کې چې د الله راغلی وي دیتا لای زائده ویل کیږي د دې په کلام کې معنا نه وي د کلام د خیستوالی د پاره د تحسین د پاره راغلی وي فلا اقسم پس قسم خرما بمواقع النجوم په زید پریوتلو د ستورو وانه لقسم او بشکا دا یو قسم دی لو تعلمون عظیم کچری تاسو پوهیږئ ډیر لوی قسم دی انه لقرآن کریم چې بشکا دا قرآن کریم فی کتاب مکنون په یو کتاب کې مکنون چې پټ دی یعنی په لوح محفوظ کې دی لا یمسه لاس نشي ورولې دتا الا المطهرون مگر پاک شوی تنزيل نازل کړي شوی دی من رب العالمین د رب د تمام عالمیننا اف بهذا الحديث پس آیا پدې خبره انتم مدهنون تاسو انکاریان یې وتجعلون رزقکم او جوړوي تاسو خپل رزق انکم تکذبون دا چې تاسو دا دروغ غنئ فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا پس بیا ولنا اذا هرکلا بلغت چې راورسیږي روح سا الحلقوم حلق تا ګلګولی تا وانتم او تاسو حينئذ په هغه وخت کې تنظرون ګورئ ونحن اقرب الیه او مون زیات نزدې یودتا منکم تاسونا ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نوینئ فلولا ان کنتم پس نو ولنا کچری تاسو غیر مدینینا د چا محکوم نه ترجعونها نو بیرته راو ګرځوي د روح لرا ان کنتم صادقین ک چریه تاسو رښتینه فاما ان کان پس ک چریوی هغه من المقربین د نږدې شوی خلقنا فروح نو آرام دی وریحان او خوشبو یګولون دی وجنت نعیم او باغ د نعمتونو دی
واما ان کان او کچری وی دی من اصحاب الیمین د خاوند خلاص نا کچری دی وی د خلاص د خاوندانو نا فسلام لک نو سلام دی وی پتا باندې من اصحاب الیمین د خلاص د خاوندانو د طرفنا واما ان کان او کچری وی دی من المکذبین الضالین د دروغو غنونکو د نسبت د دروغو کوونکو نه د گمراهانو نه فنزل من مستیادا من حمیم د یشیدلی ابو وتصلیه جحیم او داخلی دل دی دوزخ ته ان هذا بشکا داد له حق اليقین بشکا هم داد هم دا خبره حق اليقین حق دا د یقین قابله فسبح پس پاکیزگی بیانوا بسم ربک پنوم د رب خپل العظیم چې د لوی شان خاوندې. سوره حدید دا په مکه کې نازل شوی دی یعنی مکی سورت دی او په دې کې یو کم 10 آیتونه او سلور رکوګانی دي. بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله پاکی بیانوي د الله ما هغسو فی السماوات والارض چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي وهو العزیز الحکیم او هغه ډیر غالب او حکمت والا دی. له ملک السماوات د پاره بادشاہي د اسمانونو دا والارض او د زمکه یحیی و یمیتو دوی دی ژوندۍ کول کوي او مړ کول کوي او هو علی کل شیء قدیر او دی په هر چیز باندې قادر. هو الاول هم دی اول دی والآخر او آخر دی والظاهر او خکار دی والباطن او پټ دی وهو بكل شيء عليم او دی په هر چیز باندې پوهه دی. هو الذي اغا الله تبارک وتعالى هم دغه دی الله تبارک وتعالى یا الله هغه ذات ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا فی 6 ایام پشپغو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا دی قائم شو په عرش باندې برابر والی وکړو په عرش باندې يعلم دی پوها دی ما په هغه س باندې یلجو چې داخليږي فل ارض پزمګه کې وما يخرج منها او په هغه سو چې اوزي د دینا وما ينزل من السماء او هغه سو چې را نازلېږي د طرفه د اسمان نه وما يعرج فيها او هغه سو چې برخيږي پدې کې وهو معكم او د تاسو سره دی اينما كنتم پکمځه کې چې تاسو والله او الله تبارک وتعالى بما تعملون په هغه سو چې تاسو یې کوي بصیر لیدونکې دی. له ملک السماوات د پاره بادشاہي د اسمانونو دا والارض او د زمکه دا والى الله او د الله طرف ته ترجع الامور واپس ګرځول شي ټول کارونه. یولج الليل فی النهار دی داخلوي شپه په ورځ کې ويولج النهار او داخلوي ورځ فی الليل په شپه کې وهو علیم بذات الصدور او دی په دی پر رازونو د سینو. آمنو بالله ورسوله ایمان راوړې په الله باندې او د رسول باندې وانفقوا او خرج کوي مما د هغه سنا جعلکم چې د جوړ کړي تاسو مستخلفین فيه جان نشینان په هغه کې خلیفګان په هغه کې فالذین پس هغه کسان آمنو منکم چې ایمان راوړو د تاسو نه وانفقوا او خرچ او کو لهم اجر کبیر دشتری د دوی د پاره لوی اجر. وما لكم او سشوی دی تاسو لرا لا تؤمنون بالله چې تاسو ایمان نه راوړی په الله تعالی باندې والرسول يدعوكم او حال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت در کوي تاسو ته لتؤمنوا بربکم چې تاسو ایمان راوړی په خپل رب باندې وقد اخذ ميثاقكم او بشکا اغست د هغه کلک وعده د تاسو نه ان کنتم مؤمنین ک چریه تاسو مؤمنان. هو الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات ته ينزل على عبده چې نازلوي په خپل بنده باندې آیات بینات آیتنا واضحه ليخرجكم د دې لپاره چې راوباسي تاسو من الظلمات د تیارونا الى النور رڼا طرف ته وان الله او بشکا الله تبارک وتعالى بكم پتاسو باندې لرؤوف الرحیم
ډیر مهربانه او رحم کوونکی دی. وما لكم او سشوی دی پتاسو الله تنفقوا دا چې تاسو خرچ نه کوئ فی سبیل الله په لار د الله تبارک وتعالى کې. ولله میراث السماوات او د الله د پاره دی پاتې کېدل اسمانونو والارض او د ځمکې. لا یستوی منکم برابر ندی د تاسو نه من انفقا چې خرچ وکړو من قبل الفتح وړاندې د فتح نه وقاتل او جنگ وکړو. اولئک دغه خلق اعظم درجه زیات لوی دی په درجه کې من الذين د هغه خلقنا انفقوا چې خرچ وکړو من بعد پس د دینا وقاتلوا او جهاد وکړو وکلن او د هر یو سره وعد الله الحسنى وعد کړی د الله تعالی ښه. والله او الله تبارک وتعالى بما په هغه څه تعملون چې تاسو یې کوي خبير خبردار دی. من ذا الذي سوق دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکوي الله تعالی ته قرضا حسنا خ قرض فيضاعفه له نو بیا به دوچن کې الله تبارک وتعالى دلارا له د پاره وله اجر کریم او د پاره دی لوی اجر. یوم تر المؤمنین پکم ورس چې تبوین مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان خزي یسعى نورهم منډ بوهي نور د دوی رڼا د دوی بین ایدیهم د دوی په وړاندې و بایمانهم او د دوی خي طرف ته بشراکم اليوم زیر د تاسو ته ننرز جناتون د داسې باغونو تجری من تحتها چې بهيږي لاندې د هغینا الانهار نهرونه خالدین فیها همیشه به په هغه کې ذالک هو الفوز العظیم هم دا لویه کامیابی ده. یوم یقول المنافقون پکم ورس چې او بوای منافقان سړي والمنافقات او منافقان خزي للذین آمنوا هغه کسانو ته چې ایمان یې قبول کړي دي انظرونا چې انتظار وکړي مونږ ته نقتبس چې رڼا واخلو مونږه من نورکم ستاسو د رڼا نه قیل او ویلی شي ارجعوا وراءکم واپس شي رستو پشاګانو خپلو فلتمسوا نورا پس الټوي بیا رڼا فضرب بینهم پس وبدرول شي او وهلی شي د دوی پمینس کې بسورن یو دیوال له بابون چې د دې به یو دروازه وي باطنه د دې دننه طرف ته باطنه فيه د دې دننه طرف ته الرحمت رحمت وی وظاهره او د دې ظاهر طرف ته من قبله العذاب لوړاند د دینا عذاب دی. ینادونهم غیب आवाज وکړي دیتا الم نکم معکم آیا مونږ نو تاسو سره قالو دوی به وای بلا ولنا ولکنکم لیکن تاسو فتنتم انفسکم په فتنه کې واچول ځانونه خپل وتربستم او انتظار وکړو تاسو انتظار د مصیبتونو دراتلو موکړو په مسلمانانو ورتبتم او شک وکړو تاسو وغرتکم الامانی او دوکه درکړه تاسو ته ارزوګانو حتا جاء امر الله تر دې چې راغی حکم د الله تعالی وغرکم او دوکه درکړه تاسو ته بالله د الله په حق لا الغرور شیطان. فاليوم پس نن رضی لا يؤخذ منکم نبشی اغسته تاسو نا فدیه سفدیه ولا من الذين كفروا او نه د هغه کسانو نه چې کافران دي مأواکم النار زیستاسو اور دی هي مولاکم هغه تاسو لایق دی هم دغه دوزخ تاسو مرګره دی وبئس المصير او بد زید د ورتلو. الم یعنی للذین آیا ندر اغلی وخت د هغه کسانو د پاره امنو چې ایمان قبول کړي دي ان تخشع قلوبهم دا چې نرم شي زړونه د دوی لذکر الله د الله د ذکر د پاره وما نزل من الحق او هغه چې نازل شوی دی د حق نه ولا يكونوا او دوی نوي کلذین پشان د هغه کسانو اوتل کتابه چې ورکړی شوی دی دوی ته کتاب
من قبل وړاندې لدینا فطال عليهم الامد نوګدشو په دی باندې مودا فقست قلوبهم بیا سخشول زړونه د دوی وکثیر منهم فاسقون او ډیر په دوی کې بدکار دي اعلموا په شی ان الله چې الله تبارک وتعالى يحيي الارض ژوند کوي زمکه بعد موتها پس د مړ کېدو د دینا قد بینا په تحقیق سره بیان کړل مونږه لکم ستاسو د پاره الآیات آیتنا لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو په شی ان المصدقین بشکا صدقه کوونکی سړي والمصدقات او صدقه کوونکی خزه واقرض الله او هغه کسان چې قرض ورکړي الله تبارک وتعالى ته یعنی د الله تبارک وتعالى په لار کې قرضا حسنا خ قرض يضاعف لهم برغول بشي د چن کول بشي د دوی د پاره ولهم اجر کریم او د دوی د پاره با اجر وی د عزت والذین آمنوا بالله او هغه کسان چې ایمان لرلې دي ایمان راوړل دي په الله تعالی باندې ورسوله او د رسولانو اولئک دغه خلق هم الصدیقون هم دی رښتونی دي والشهداء عند ربهم او شهیدان د خپل رب پنځ لهم شتد د دوی لپاره اجرهم اجر د دوی و نورهم او رڼا د دوی والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي وکذبوا بیااتنا او نسبت د دروغ کړي دي زمون آیتونو ته اولئک اصحاب الجحیم هم دغه خلق دوزخیان دي اعلموا په شی انما الحیات الدنیا چې بشکا دا ژوند د دنیا لعب ولهو دا لوب او ټوکی دي وزینت او خایسته وتفاخر بینکم او فخر دی پمین تاسو کې وتکاثر او ډیرواله دی فل اموال والاولاد په مالونو کې ول اولاد او په اولاد کې کمثل غیث پشان د باران اعجب الکفار چې خوشاله کړل الکفار کروندګر نباتوه چې خوشاله کړل الکفار کروندګر زمیدار نباتوه زرغونه د هغه ثم یهیجو بیا هغه اوچی فتراه مصفرا پستوینه هغه زیړ ثم يكون حطاما بیا شي هغه ریزه ریزه وفي الاخرته او په اخرت کې عذاب شدید عذاب سخت ومغفرة من الله او مغفرت د الله د جانبنا ورضوان او رضامندی دا وما الحیات الدنیا او ندی جند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکي سابقوا الى مغفرة وړاندې شي بخنه طرف ته من ربکم د جانب د رب خپلنا وجنت او جنت طرف ته عرضها چې پلنواله د هغه ک عرض السماء پشان د پلنوالی د اسمان والارض او د زمکه دی اعدت للذین تیار کړی شوی دی د هغه کسانو د پاره آمنوا بالله ورسوله چې ایمان راوړل دي په الله تعالی ورسوله او د رسولانو ذالک فضل الله دا فضل دی د الله تبارک وتعالى یؤتیه من یشاء دی ورکوي هغه چاته چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم او الله تبارک وتعالى خاوند لوی فضل دی ما اصاب من مصیبت نرسیږي هیڅ یو مصیبت فی الارض پزمکه کې ولا فی انفسکم او نستاسو پزانونو کې الا فی کتاب مگر هغه په یو کتاب کې دی لیکل شوی په یو کتاب کې من قبل ان نبرأها مخکې د دینا ان نبرأها چې مونږه پیدا کو دغه مصیبت او دغه تکلیف ان ذالک بشک دا کار علی الله په الله تعالی باندې یسیر آسان دی لکای لا تاسو د پاره د دې چې تاسو غم او نکړی علاما فاتکم په هغه څه چې لاړل تاسو نه ولا تفرحوا او خوشاله نشئ بما آتاکم په هغه څه چې درې کړل تاسو ته والله لا يحب او الله نخوخوي
کل مختال فخور هر یو مغرور او فخر کوونکې الذين هغه کسان يبخلون چې شومتیا کوي ويأمرون الناس بالبخل او حکم کوي خلکو ته د شومتیا ومن يتولى او سوق چې مخواړوي فإن الله هو الغني الحميد نو پس بشکا الله تبارک وتعالى وهم دې بنیازا او استایل شوی لقد ارسلنا بشکا راولې گل مونږه رسولنا پیغمبران خپل بالبینات په واضح نخو سرا وانزلنا معهم او راولګل مونږه را نازل کړل مونږ د دوی سرا الکتاب کتاب والمیزان او تلا ليقوم الناس چې قائم اوسیږي خلق بالقسط په انصاف سرا وانزلنا الحديد او نازل کړل مونږه اوسپنا فيه بأس شديد چې پدې کې قوت سخت یا پدې کې د جنگ سخت قوت ته ومنافع للناس او فیدی دی د پاره د خلکو وليعلم الله او د پاره د دې چې ظاهر کی الله تعالی من ينصره چې څوک د مدد کوي یعنی د دین مدد کوي ورسله او د رسولانو بالغیب په نالیدلو ان الله بشک الله تبارک وتعالى قوی عزیز قوی دے زورور دے او غالب دے ولقد ارسلنا نوحا او خامخا په تحقیق سره لګلیو مونږه نوح علیہ الصلوۃ والسلام و ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام وجعلنا او اخذلی و مونږه فی ذریتهما د دې دواړو په اولاد کې النبوة پیغمبری والکتاب او کتاب فمنهم مهتد نو بعضی د دوی نه لار مندون کی دي وکثیر منهم فاسقون او ډیر د دوی نه فاسقون نافرمان دي بدکاران دي ثم قفینا بیا مونږ پر لپس الیګل علی آثارهم رستو د دوی نه برسولنا پیغمبران خپل وقفینا او ورپسې الیګلو مونږه بعیسی ابن مریم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې زوی د مریم بیبی دی واتیناه الانجیل او مونږ ورکړو د انجیل وجعلنا فی قلوب الذین او کې خود لمون پزلونو کې پزلونو الذین د هغه کسانو کې اتبعوه چې پیروي وکړه د رأفتن نرمی ورحمتن او رحمت ورهبانیت او رهبانیت ابتدعوها دوی په خپل ایجاد کړو ما كتبناها علیهم مونږ نو فرض کړی دا په دوی باندې الا ابتغاء مگر دوی دا سزکه وکړل الا ابتغاء مگر د لټولو د حاصلولو رضوان الله د رضامندۍ د الله تعالی فما رعوها بیا دی لحاظ او نساتلو د حق رعایتها لکه چې حق وو د دې د لحاظ ساتلو فآتینا الذین ورکلو مونږه هغه خلکو ته امنو چې ایمان قبول کړو منهم د دوینا اجرهم اجر د دوی وکثیر منهم او ډیر د دوینا فاسقون نافرمان دي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه وآمنوا برسوله او ایمان راوړئ د رسول باندې یؤتکم درب کی تاسو ته کفلین من رحمته دو حصے د خپل رحمتنا ويجعل لكم نورا او جوړ بکی تاسو د پاره یو نور یو رڼا تمشون به چې تاسو به تک کوي په هغه سره ويغفر لكم او دی ببخنو کی تاسو ته والله غفور الرحیم او الله تبارک وتعالى بخون کې او مهربان دی لالا يعلم د پاره د دې چې پوه شي اهل الكتاب اهل کتاب الله يقدرون دا چې دوی قدرت نه لري علی شیء په هیڅ چیز باندې من فضل الله د الله د فضلنا وان الفضل بيد الله او دا چې فضل د الله په لاس کې دی یؤتیه ورکوي دی لرا من هغه چاته یشاء چې دی اوغاړي والله ذو الفضل العظیم او الله تبارک وتعالى خاوند لوی فضل دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.